بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو، نن درته یو ډیره خاص او ډیره مجربه وظیفه بیانوم د غربت او د محتاجۍ د ختم کولو د پاره په رزق کې او په مال او دولت کې د وسعت او د ترقۍ د پاره د ژوند په هر قدم کې د کامیابی د پاره بهترین ځای کې د رشتې کولو د پاره د لوی غم مصیبت پریشانو او د تکلیفونو د ختم کولو د پاره په دشمن باندې د غلبې حاصل کولو د پاره د اولاد د حصول د پاره په هر کار کې د بندش او د رکاوټ د ختم کولو د پاره په مقدمه کې د کامیابی د پاره علی عرض د هر غټ مسلې او د غټ حاجت د پوره کېدلو د پاره ما نن تاسو ته د نن والا وظیفه راوړلې ده. دا داسې وظیفه ده چې صرف خوش قسمته به کوي، چې څوک بد نصیب وي نو شیطان به د دینه لری کوي. زما عزتمندو، دا یو ډیر عظیم الشان او خیران کنه معجزاتی وظیفه ده. د دې ډیر لوی اثرات او برکات په تاسو په خپل باندې محسوس کړئ چې څه مقصد مو ده، څه حاجت مو ده. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به درته دا حاجت هم پوره کوي. دغه مقصد او دغه خواهش کې به الله جل شانه تاسو ته کامیابی عطا فرما کوي. مشکلات، مصائب او د بیمارونو به الله جل شانه تاسو ته نجات عطا فرما کوي. زما عزتمندو، دا ډیره مختصره وظیفه ده خو لیکن ډیره عظیم الشان وظیفه ده، ډیر لوی برکات لري. زما عزتمندو، دا داسې وظیفه ده چې ډیر کم وخت په دې باندې لګي لیکن اثرات دومره دي چې تاسو به ته حیرانه پاتې شئ. دا داسې عظیم الشان وظیفه ده چې تاسو به چرته په ژوند کې دا نوي کړي. ان شاء الله تعالی د دې خاص وظیفې خاص اثرات به تاسو محسوس کړئ. دا داسې وظیفه ده چې الله جل شانه به د تاسو د لپاره د زندګۍ په هر لمحه کې په هر ساعت کې کافی کیږي. که ستاسو حاجت وي، که مقصد وي، که مشکل وي، که بیماری وي، که راحت وي، که غم وي، الله جل شانه په هر حالت کې د ستاسو لپاره کافی کیږي. او چې د یو انسان د پر الله جل شانه کافی شي نو دا الله جل شانه بهترین کارساز دی. بیا دې انسان ته د پریشانه او د خفګان هیڅ ضرورت نشته، ځکه الله جل شانه چې د چا مددگار شي نو الله جل شانه بهترین دوست او بهترین مددگار دی. زما عزتمندو، دانن چې زه تاسو ته د کومو کلماتو مبارکه او یو خاص وظیفه د عظیم الشان کلماتو مبارکه او یو مجرب وظیفه بیانوم. دا د الله جل شانه د کلام پاک یعنی د قرآن مجید یو حصہ ده. دومره طاقت او دومره عالی شان برکات دي د دې کلماتو مبارکه چې ډیرو خلکو په دې باندې تجربات کړي دي. الله جل شانه هر یو جایز کار د هغوی پورا کړی دی. په هر مقصد کې الله جل شانه ورته کامیابی ورکړی ده او هر قسمه پریشانه، غمونه، تکلیفونه، مشکلات او مصائب الله جل شانه ختم کړی دي. زما عزتمندو، کچره دستاسو هم داس یو دشمن وي چې تاسو دا غنه پریشان ای، تاسو سره ظلمونه او زیاتی کوي، د دې لپاره تاسو دا وظیفه کول شي. یا تاسو دا غواړئ چې د دشمن د دشمنانه، د شریرانو د شر نه، د حاسدینو د حسد نه، د بنیت خلقو د بنیتین الله جل شانه ما محفوظ او ساتي. نو زما عزتمندو، دا بهترین او خاص او مجرب وظیفه دستاسو نه پاتې نشي. دغه رنګ دستاس یو ناممکنه حاجت ته، یو ناممکنه مشکل دی. ستاسو دغه حاجت نه پوره کیږي یا سم مشکل دی هغه نه ختمیږي، یا تاسو ته پرشته کې په کاروبار کې بندش راځي، رکاوټ درته مخې لراځي. ډیر زمونږه هغه رونه چې هغوی دا وایي چې مونږه کاروبار کوو مونږ ته پای کې ترقی او کامیابی نه ملاويږي. او ډیر زمونږه هغه خويندې چې هغوی وایي چې رشتې مونږ پسې بار بار راځي خو بیا رشتې واپس شي او رشتې مونږ نه کیږي. نو زما عزتمندو، دا ټوله د بندش او د رکاوټ وجوي. کچره تاسو دا غواړئ چې بهترین ځای کې د زمونږه رشتې وشي
یا مونږه کم ځای کې غواړو زمونږه رشته د کامیابی سره وشي نو زما عزتمندو دا خاصه بهترینه وظیفه خامخا تاسو وکئ. لہذا زما عزتمندو که دستاسو غټه نه غټه مسله وي د وړې نه وړه مسله غټ نه غټ حاجت وي ناممکنه حاجت وي نو د هغې دپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. ډېرو خلکو په دې باندې تجربات کړي دي الله جل شانه ورته کامیابي ورکړې ده. زما عزتمندو دا زه چې تاسو ته کومه وظیفه بیانوم دا د حسبنا الله ونعم الوکیل یو بهترین او خاص وظیفه ده. د دې معنا او مطلب دا ده حسبنا الله زمونږ د پر الله تعالی کافی ده ونعم الوکیل او ډیر ښه کار سمون کې ده. نو زما عزتمند تاسو د دې معنی ته غور او فکر وکړئ په دې کې سوچ وکړئ چې الله تعالی د چا د پر کافی شو او الله جل شانه د چا د پر مددگار شو الله جل شانه د چا کارونه سم کی نو بیا هغه ته څوک مخې ته نشي راتلې هیڅ بندش او رکاوټ هغه ته مخې نشي راتلې. نو زما عزتمندو کچره تاسو دا غواړئ چې زمونږ هغه حاجتونه دي هغه تر سره شي او زمونږ چې کوم خواهشات او مقاصد دي مونږ ته په هغې کې کامیابي ملو شي نو زما عزتمندو د دې دپاره تاسو دا بهترینه وظیفه وکړئ. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته عمل طرف ته. کچره زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلی والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ دې دپاره چې ما له حوصله افزایی میلاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي ستاسو نقوش پکار وي نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. انشاءالله تعالی مستند او بهترین نقوش او تعویضات به تاسو ته درکولی شي. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته عمل طرف ته. زما عزتمندو د دې زه تاسو ته دوه وظیفې بیانوم د حسبنا الله ونعم الوکیل دوه وظیفې دي. یو 500 مرتبه 1500 ځلې روزانه ویل دي او بل وظیفه د هر مز نه پس 15 پیرې سحر مز نه پس 15 پیرې ماسپښین مز نه پس 15 پیرې ماښام ماسخوتن مز نه پس 15 پیرې تاسو لوستل شئ. حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل. دویمه وظیفه دا ده چې د ټولو نه پهله اول به تاسو 3 پیرې درود شریف ولولئ بیا ورپسې 1500 پیرې 500 مرتبه حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل دا به تاسو ولولئ. په آخره کې به بیا 3 پیرې درود شریف ولولئ او بیا به د الله جل شانه نه په عاجزۍ سره دعاګانې وغواړئ